اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول روغ روغ اوسئ. ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم ځکه چې د کوم څه چې ما په خپله هم تمه نه درلوده او شاید د خورکۍ هم تمه نه درلودله نن هغه کار شوی دی. خورکۍ نن د خپل کاروبار څښتنه کېږي، خپل کاروبار به له دې څخه وروسته کوي او خپل هغه کوم واړه واړه بچي چې دي تر اوسه پورې په یو ځای او بل ځای کې به ګرځېدل او د چا نه یو شی واخله د چا نه بل شی واخله او یوه نفقه به یې راټولوله. هغې به اوس دې ته نه مجبوره کېږي. له دې څخه وروسته به هغې کوشش کوي چې مدرسې ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، خپل درسونه ووایي ځکه چې شکر دی مور یې اوس خپل د کاروبار څښتنه ده، په خپل په کور په داخل کې د کاروبار څښتنه ده. کولی شي چې په خپل کور کې دوکانداري وکړي او د دې څخه حلاله نفقه وګټي او خپل بچي پرې وساتي. پوهې ډېر زیات مبارکي درته وایم او مبارک دې وي دغه دوکان. ښه افتتاح یې ته په خپل لاس باندې وکړه او دغه پټۍ پرې کړه. تاسو لږ که معمولي راجګ شئ نو بیخي به ښه وي. دغه بس پرې کړئ او دغسې ښه تاسو خو بیخي ورته چکچکې ورکړې دا شاوخوا ګوره دومره کسان ولاړ دي. بیا هم درته ډېره مبارکي وایم، ډېره مبارکي درته وایم چې د خپل کاروبار تاسو سره ډېر ښه وکړئ. مخکې مې رانه شه چې دا کومک ما سره چا کړی الله دې هغو سره هم ډېر ښه کړي. خدای دې یو په دوه ورکړي بیا کله د خوب کې فکر کړی چې د خپل کاروبار څښتنه بس چې دا کار دغه شی خوب کې ګورم چې خدای پاک مهربانه دی، خدای پاک په ما دا کار وکړي. زما بچي به خدای مدرسې له به ځي او بېګا له به پې ځان له څه شی پیدا کړو چې موږ یې وکړو. دا خو ستاسو خپله غوښتنه وه، تاسو ویلي وو چې موږ ته داسې کور په داخل کې دوکان جوړ شي زه یې خپله کولی شم که نه و دا خو ما غوښتو چې ما دغلته دوکان تاسو کور کې واچوئ نو همدغلته یو شی نیم خرڅوم او خپل بچو له به په بېګا له رزق پیدا کړو. نو خوب مطمئنه یې اوسم ځکه دوکان خو دغه دی وشلو په خیر سره سودا مې درته پکې ځای په ځای کړله. داسې ووایه چې قوطۍ او چناچور د بسکټو او د ماشومانو کیکونه ترڅنګ یې میچې او بوره او چای او میوه دا هر څه پکې شته دی. انشاءالله چې داسې شی به پاتې نه وي چې په دغه ځای کې خلک اخلي او دې دوکان کې به نه اوسي. بس خدای دې درسره ښه وکړي، خدای دې ستاسو د مخې رڼا کړي او خدای دې ډېره او تېره ورکړي او الله دې دې اجر په یو په دوه دې له ورکړي چې دا کومک ما سره چا کړی خدای دې یو په دوه ورکړي چې دا اعتماد یې په خېټه ماړه کړه او دوی یې کاروبار پیدا کړو دوی مدرسې له لاړ شي بچې دوی سبق ویلو په مدرسه کې به هم د دوی دپاره او ستاسو لپاره دوا کوي. بس همدغه دوا ستاسو ډېره ضروري ده او بخصوصا هغه چا چې دا کومک کړی دی، هغه چا چې دې کې منډې تړې وهلې دي که خپله 15 وخته مونځ اودس کوي ته خپله هم ورته دوا کوه، بچي دې مدرسې ته ځي مونځ اودس کوي هغې ته هم ووایه چې دوا ورته کوي. نور هم چې څوک ګوري چې ټول ورته دوا کوي چې هغې ته خدای پاک نور ډېره دوا ورته کوم. ولې ولا نه کوم چې د ایمان سوال مې نه دی کړی او اول مې دوی ته دوا کړې ده. خدای دې خوشحاله لري ټول دغه سره، خدای دې تاسو هم خوشحاله لري او هغه هم دې الله خوشحاله لري چې د یتیمانو سره یې کومک وکړو د یتیمانو له کاروبار جوړ کړو او بس دغلته به زه ناسته یم او 15 روپۍ به دې بچو له حلالې ګټم او بس خدای دې سره ښه وکړي، خدای دې خوشحاله لري او خدای دې ډېره او تېره ورکړي. او یو خبره بله ده چې ستاسو یو خوری دلته مخکې په لږ راشه وروره دا دې خوری دی؟ دا مې خوری دی. یو شی به مونږ کوو چې یو خط به مونږ لیکو هغه په خاطر د دې باندې داسې نه چې سبا مونږ ته نه مطلب خدای ناخواسته دغه ورکه بېرته وړو یا تاسو نه بېرته د دې پیسې اخلو په دې خاطر باندې یو خط لیکو او دا تاسو نه ضمانت کې په دې اخلو چې تاسو تر څو پورې مطلب کولی شئ او ځان کې وسه ګورئ نو دا کاروبار مخ ته وړئ. که چېرته بیا کوم وخت نه شو کولی نو بیا به مونږ ته احوال راکوئ چې مونږ دا کاروبار نه شو کولی. صحیح ده ولې نه شو کولی کوئ الله دې سره ښه وکړي. دا په خاطر د دې باندې نه کوو چې مونږ مطلب دا پیسې تاسو دلته درکړو یا سودا مو راکړو دا ستاسو باندې احسان دا احسان نه دی، دا ستاسو خپل حق و او تاسو دلته راوړئ خو په خاطر د دې باندې کوو چې تاسو همیشه وکولی شئ د دوکانداري وکړئ او همیشه دې ته کار ووایئ د کار په سترګه باندې کار ورته خود ویم وروره چې بس نغدې چې کومې وي هغې له به بچو له دغه عالمه کوم کباړ مباړ چې راتله هغه به جمع کوم هغه به خرڅوم په هغې به نوره سودا او دا ډېره ښایسته خبره تاسو وکړله. مطلب یو شی ته د خرڅ کې د 100 روپو سودا یې د ورځې وکړله د هغې ګټه خپله ته یو 200 ورځې چې دوکانداري وکړې خپله پوهېږي ګټه یې وسنجوه که 20 روپۍ 30 روپۍ ګټه ده هغه کور کې مصرف کړه هغه 80 روپۍ چې پاتې کېږي په هغې بېرته سودا راوړه. خو همدغسې به کومه وکړم چې کباړ ډېر دلته کباړ دي بس کمې نغدې وي هغه به کباړ به لکه زره دې مې برابروو هغه به چا دغه خورۍ به راغواړم راله وړي بیا سودا به په راوړي راته. او بل یو کار به ته هم
داسې ووایو چې په موږ باندې به دا احسان وکړي، خپله مالي باندې دا احسان په موږ به دا احسان وکړي چې کله د دې د دوکان سودا کمېدله او دې یو څه پیسې جمع کولې، تا ته به یا زنګ وهي یا به کوم ماشوم درپسې بندېږي، ته راځه هغه سودا ورته راوړه. او غیر د دې نه یو کار تاسو بل وکړئ، دلته دا اطرافي سیمه ده، د غرونو سیمه ده. زه څومره فکر کوم دلته په سایکلو باندې خلک دا کباړ او دا پولې مولې دا شیان خرڅوي او کباړ یې په مقابل کې اخلي، پیسې اخلي. ته کوشش وکړئ یو در څلور یا پنځه نفره داسې کسان ورته پیدا کړي چې هغوی هر سهار راځي د دوی نه سودا جګوي. یو 40-50 روپۍ به هغې ته پاتې کېږي، دې ته هم پاتې کېږي، تر څو د دې کاروبار پرمختګ کوي. مخکې تر هغې پورې به هغه کسان راځي او دوی نه به سودا اخلي، د دې کار به ورسره کېږي. نو په اخر کې د زده کړې بیا هم ډېر مبارک وي، خدای وکړي چې دغه کار دې بختور شي، نیک شي او پرمختګ پکې وکړي او یو څه حلال رزق وکړي. اوس لګیا یم وروره، خپل کوشش به کوم، خدای دې تاسو سره ښه وکړي. بس دې کې ما څه دغه کول په هغې باندې به ځان ته دغه کوم کاروبار به روان وم او خپل ژوند به خاص کړي. ډېره مننه لیدونکو، له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ. او هغه چا چې دا کومک کړی دی یا هغه چا چې په دې کې منډې تړې وهلې دي، هغه چا چې محنت کړی دی، هغه ټولو ته دې الله اجرونه ورکړي. د دې هر څه اجر او د دې هر څه بدله یوازې هغه ذات سره ده. انسان هېڅ هم نه دی، دا به د 100 روپو سودا وي، مګر هغې دومره اجرونه او دومره ثوابونه په دې باندې وګټل چې نه په دې دنیا څوک حساب کولی شي، نه په هغه دنیا څوک حساب کولی شي. ځکه هغه به په دې دنیا باندې تل همداسې ښه وي، برکتي به اوسي او پرمختګ کې به وي او په هغې دنیا به هم تل جنتي اوسي. خدای وکړي چې خپرونه هم لیدلي اوسي. په تاسو باندې یو غږ کوم، صرف دا چې ستاسو په کور او په سیمه او په ګاونډ کې چې داسې څوک وي چې هغه مستحق وي او تاسو کولی شئ چې د 100 روپو په بدل کې هغې ته یو د کار زمینه برابره کړئ یا هغې ته داسې یو څه واخلئ چې هغه پرې کولی شي حلال رزق پرې پیدا کړي او خپل بچي پرې وساتي. هېڅ کله نه تاسو له هغې څخه مه سپموئ، ځکه چې د دې 100 روپو بدله تاسو ته هغه الله درکوي او هغه الله چې انسان ته څه ورکوي انسان یې نشي ورکولی. په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، تر بیا ښې چارې.